نو د حیات خان ورلډ او د ولسنامې درنو لیدونکو بس دلته راورسېدم. دا خو تاسو دلته ښکاري باران. اوس وایي چې دوه درې لارې دي. یوه دا لاره ده که نه، یو چې د وقار ناست دغه لاره ده، یو ما ته وایي چې دا لاره ده، دا یوه دا لاره ده او بیا یوه دا لاره ده. وایي ته په کومه ځې؟ نو نیټورک نشته. معاذ خان زموږ نه ګډوډ دی. ګورو چې په کومه لاره ځو. څه کوو نو اتل صاحبو رنګ ټرن کې لکه چې ودرېدو. اتل صاحبو لکه چې ودرېدو. ښه په دغه اوبه دې ونه دي چېړلي چې بس پرېږده دا یو ځای دی پکې خلک لامده کي. لاره یې ورته رادننه کړې ده. وګورئ لکه ډیزاین به یې منې. لاره یې رادننه کړې چې دغه ځای دی لږ تنګ یې خیر دی. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو والله په بالله که دا ځای تاسو چېرته لیدلی اورې ډېرو لږو خلکو هغه هم هغه چې څوک دلته راغلي او یا چې ته په انټرنیټ باندې دا واټرفال یې کتلي او دا پکې مخې له ورغلی، نو نور زما یقین دی چې تاسو نه دی لیدلی او په دې مې هم باور دی چې تاسو به ترې خوند اخلئ ځکه چې ښکلی دی، مزیدار دی. دا کیرلا والا انډین زموږ نه پاتې شو، موږ ته مخکې شو. زه یم اوس کیمره بندومه، اوس کیمره بندومه. یو ځای پکې داسې راشي چې بیا هم که دا ځای دی خلکو ونه لیدو نو زما راتلو فایده ونه کړه، نو بس روان دی. نو څومره چې زه ینم څومره چې ما له خوند راکوي، دومره یې تاسو ته ښیم. اورې بېماني به پکې نه کوم. آرام سره پکې و دې طرف ته لاره تللې ده او معلومات یې هم د دې ورکړي دي چې د اخري طرف ته چې لاره ده دا څه شی دی، دا څه دي، د ګس طرف ته څه دي، دا میپ دی، دا هر څه لیکلي دي. دا اوس د دې لوکیشن دی که نه، دا جارج رایل دی، انډین رایل دی، ساوت دی، پدې کې دا لارې ګودرې دي، په دې کې بیا سړی خطا کېږي. اوس موږ ته مریان یو چې کوم ځای ته لاړ شو، وقار هم تپوس کوي. نو دا بس تقریبا چې د اخیر سر ته به موږ نږدې یو. خو بهرحال د ولسنامو لیدونکو باور یم چې خوند هم ترې اخیستی. دا خارتل په پل روان دی. موږ هم زه به هم کوشم امان زه نه په لاره باندې پوه شوم، صرف کوشش مې دی چې دا ویډیو ښه را جوړه کړم.
Follow! Rainbow Falls. دا د دې نوم دی. اتلا د ولسنامې درنو لیدونکو دا چې تاسو ولیدو دا ښکلي ګنډوکې مې ورته وښول نو دې ته وایي رینبو فالز. رینبو فالز تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ په دې کې چې کوم سپاټس دي ځایونه دي هغه به درته هم وښیي او زمونږ دا ولاګ چې د دې غاړې په لاره مونږ تاسو ته وښودو په واپسۍ کې درته ښایي او ولسنامه درته ښایي د دې علاقې د دې ځای نوم مونږ تاسو ته ښودلی دی په دغه عکسونو کې. دا تاسو کتلی هم شئ زمونږ به پرې ښو خلکو ډاکومنټریز او ښکلي ولاګونه به یې جوړ کړي خو هغه په نورو ژبو کې او مونږ دغه په پښتو لګیا د خپل عقل مطابق د خپل سوچ او د فکر مطابق چې مونږ څه ګورو تاسو ته یې ښایو. نو دا رینبو فالز دی که نه هغه ښکته چې دی د هغې خپل نوم دی هغه درته هم زه اوس وایم په واپسۍ کې تیاره کېږي را باندې. نو خدای دې وکړي که نور ویډیوز ما دلته ونه کړل یا تاسو ته بیا مخاطب نه شوم نو ستاسو نه به اجازه کوم اخلم. ښاد آباد او بریالي اوسئ. خو دغه یو خواست درته کوم چې د خپل وطن ونې ګوره مونږ چې د خپل پټي ونه رانه څوک وایي د هغې په سر مرګ کوو چې د وطن نه ونې ختمې شوې مونږ احتجاج هم ونه کړو مونږ راوم نه وکړو مونږ د ځنګلاتو د محکمې نه تپوس هم ونه کړو. نو باید مونږ د دې ونو تپوس وکړو ځکه زمونږ د وطن د غرونو ونې چې دي نو هغه زمونږ د غرونو بچي دي او هغه جامې دي. نو د خپلو غرونو جامې مه وباسئ خپل غرونه مه لغړوئ. دا خلک چې خدای نه خرابوي نو یو وجه دا هم ده چې دوی ونې کړي دي ونې او ونه ثنا وي دا صدقه جاریه ده. نو موږ مسلمانان یو د مسلمانۍ دغه کارونه دغه علاقونه زموږ ډېر کمزور دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن ښکلی شي د دې نه پکې موږ ښه واټرفالې او ابشارې جوړولی شو. لږو کې عقل پکار دی. د جاروګو ابشار ته موږ تللي وو نو لږ ساعت مرګ دا نقشو کسان وړي خویږه تاویږه خویږه. نو که داسې لارې جوړې شي زموږ حکومته دغه ابشارونو ته لارې ښکلې جوړې کړه دې د تقدس او د صفایي خیال دې موږ هم وساتو حکومت دې هم وساتي خیال. نو موږ د خپلې پښتونخوا سیمې د غرونو د ابشارونو د رغونو د ونو نه په میلیونونو په ټریلیونونو روپۍ د سیاحت په مد کې پیدا کولی شو. خو لږ سوچ پکار دی. عقل راسره اوسئ. یاره داسې ښکلې د غر اوبه وې ما خو اوس کلې د حیات خان ول درنو لیدونکو بس د سر ته راورسېدو. دلته به څلور لارې دي خو بیا ګډوډېږو تیاره کېږي را باندې او دا ټرایل چې دی دا مونږ لاندې پرېښی دی محض به لاندې نو زه به درنه اجازت اخلم او دا لار درته ښیم په واپسۍ کې هم خو تقریبا تاسو ته مې ټوله وښودله. نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوي ومي او خوند مو ترې اخیستی او راسره اوسئ خوشحاله اوسئ د ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل او د خپلو ونو بوټو او د اوبو د صفایي خیال وساتئ دا خپل سیندونه مه ګنده کړئ. دا اوس په کوزېدو کې شو خلک راخېږي لا خو
دا به اوس کوزېده تاسو ته ښایو خو خدای دې وکړي چې موږ پکې غرب ونه خورو ځکه چې دا ډېره ګرانه شي که نه چې سړی هم کیمره چلوي او هم لارې ته ګوري کاله تل رانه تللی دی او دغه ځای ته چې څوک هم راځي مانې دا نومونه هېرېږي خو سټارټ کې به مونږ دغه نوم په دې ولاګ کې ورکړی او اخیستی به مو هم وي نو بد داسې ډېر اخر سر ته چې ځای نو هلته پکې دونه خاص څه نشته داسې بس یو مطلب سړی چې ستړی شي نو بس یو ټاپو غونه کې دی خو دغه لارې د ښارونه یې دا ډېر ښکلي دي تر دې ځایه چې تر کوم ځایه مونږ رالو اوهو نو ډېر مزیدار ښه مناظر او د لیدو سره تعلق لرونکي مناظر دي که چېرته هم رالی نیویارک کې بیا دغه غرونو طرف ته نو دې ځای ته خامخا راشئ دا درته زه هغه څه وایي که نه وایي بلنه درته درکوم نو بره چې خطو هغه مې درته هم ښودلي دي وقار رانه مخکې روان دی او تاسو هم که خدای چېرته راوستی دي غرونو ته نو دې طرف ته خامخا راشئ بیخي د لیدو ارماني دی دا ځایونه او اوس هم انسان د غر بچی دی او انسان د نر بچی دی که نه مونږ ټول د غر بچي یو نو غرونو کې مونږ خوشحاله یو نو تاسو هم که چېرته غرونو ته راځئ او وایئ چې مونږ هایکنګ کوو که نه نو د دې نه بل ښه غر او د دې نه بله ښه منظره دا به ډېره کمه وي نو تاسو ټولو ته څومره هم خلک چې ګورئ مونږ کولی شئ د دې ځای هسټري په ګوګل باندې وګورئ دا خلک د خپلې یوې یوې ونې تاریخ او خبره ګوګل ته خېژئ او بیا پسې ډېر ګرځي نه خو هم هلته نه معلومات کوي How are you? نو دې خلکو ټول وطن په ګوګل پروت دی او هر څه یې ښکاره دي